د الاعراف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان ومه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 206 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 450 آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین. په حقیقت کې ستاسې رب هماغه الله دی چې هغه آسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل. بیا د خپلې پاچاهۍ پر تخت باندې جلوهګر شو. شپه په ورځې باندې خوروي او بیا ورځ په شپې پسې په منډه راځي. لمر او سپوږمۍ او ستوري پیدا کړل. ټول د هغه د امر تابع دي. خبردار اوسئ د همغه هستونه ده او د همغه حکومت ده. لوی د الله لره د ټولو نړیوالو مالک او پروردګار ده. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. خپل رب وبلئ په زاریو زاریو او په پټه پټه. دا یقیني ده چې هغه له حده تیري کوونکي نه خوښوي. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. په ځمکه کې فساد مه راوړئ چې کله په هغې کې اصلاحات راغلي دي او همغه خدای له ویرې او امید سره وبلئ. په یقیني توګه د الله رحمت نیکانو ته نږدې دی. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. او همغه د الله ذات دی چې بادونه د خپل رحمت مخکې زیری ورکوونکي لیږي. بیا چې کله هغوی له اوبو څخه درنې شوې وریځې را الوزوي نو هغه د کومې مړې ځمکې په لوري خوځوي او هلته د باران په ورولو له همغې مړې ځمکې نه رنګارنګ میوې راباسي. وګورئ په دې ډول موږ مړي د مرګ له حالت نه راباسو. په کار ده چې تاسې له دې کتنې څخه درس واخلئ. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. کومه ځمکه چې ښه وي هغه د خپل پروردګار په امر سره ښې میوې دانې راوړي او کومه کرونده چې ناکاره وي له هغې څخه له بابیزه یعنې بیکاره حاصلاتو نه پرته نور څه نه راوځي. په دې توګه موږ د هغو خلکو لپاره بیا نښانې وړاندې کوو چې شکر ویستونکي دي. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. مونږ نوح د هغه د قوم لوري ته ولېږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ. له هغه پرته ستاسې هیڅ بل خدای نشته. زه پر تاسې باندې د یوې هیبتناکې ورځې له عذابه ویریږم. قال الملأ من قومه إن
إنا لنراك في ضلال مبين. د هغه د قوم مشرانو جواب ورکړ مونږ ته خو داسې ښکاري چې ته په څرګنده ګمراهۍ کې اخته یې. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وی ویلی زما قومه زه په کومه ګمراهۍ کې نه یم اخته شوی بلکې زه د رب العالمین پیغمبر یم. تاسې ته د خپل رب پیغامونه رسوم. ستاسې خیر غوښتونکی یم او ما ته د الله له لوري د هغه څه معلومات راکړی شوي چې تاسې ته نه دي معلوم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. ایا تاسې په دې خبره حیران شوئ چې تاسې ته په خپله ستاسې د قوم نه د یو سړي په وسیله ستاسې د رب یادونه راغله تر څو چې ستاسې پاملرنه راواړوي او تاسې له انحراف نه ځان وژغورئ او پر تاسې رحم وشي. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. خو هغوی هغه دروغجن وګاڼه. په پای کې مونږ هغه او د هغه ملګرو ته په یو بیړۍ کې نجات ورکړ او هغه خلک مو غرق کړل چې هغوی زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلي وو. په باوري توګه هغوی ړانده. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. او د عادیانو لوري ته مونږ د هغو ورورو هود ولیږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ له هغه پرته ستاسې هیڅ بل کوم خدای نشته نو آیا نه ویریږئ؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. د هغه د قوم مشرانو چې د هغه د خبرې له منلو څخه انکار کوو په ځواب کې وویل مونږ خو تا په ناپوهۍ کې اخته ګڼو او زمونږ دا ګمان دی چې ته دروغجن یې. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. هغه وویل ای زما قومه زه په ناپوهۍ کې اخته نه یم بلکې زه د رب العالمین پیغمبر یم. تاسې ته د خپل رب پیغامونه رسوم او ستاسې خواخوږی یم چې ډاډ یې نه ورباندې کیدی شي. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ایا تاسې په دې خبره په حیرانتیا کې ولویدئ چې تاسې ته په خپله ستاسې د قوم د یو سړي په وسیله ستاسې د رب یادونه راغله تر څو چې هغه تاسې متوجه کړي. مه هیروئ چې ستاسې رب د نوح علیه السلام له قوم نه وروسته تاسې د هغه په ځای کېنولی او تاسې یې ښه پیاوړي کړئ نو د خدای نعمتونه په یاد ولرئ. هیله ده چې ورغېږئ. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هغوی ځواب ورکړ آیا ته د دې لپاره مونږ ته راغلی چې مونږ یوازې د الله عبادت وکړو او هغه پرېږدو چې زمونږ پلرونو نیکونو د هغو عبادت کړی دی؟ ښه نو راوله هغه عذاب چې ته مونږ ته د هغه اخطار راکوي که ته رښتونه یې. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني
أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. غویل ستاسې د رب نفرین در باندې پریوت او د هغه غضب در باندې وغورځید. آیا تاسې له ما سره په هغو نومونو شخړې کوئ چې تاسې او ستاسې پلرونو او نیکونو ایښي دي چې د هغو لپاره الله کوم سند نه دی نازل کړی؟ ښه نو تاسې هم منتظر اوسئ او زه به هم له تاسې سره انتظار کوم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. په پای کې مونږ په خپلې مهربانۍ سره هود علیه السلام او د هغه ملګري وژغورل او د هغو خلکو بیخ مو ویسته چې زموږ آیاتونه یې دروغ ګڼلي وو او نه وو ایمان راوړونکي. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. او سمودیانو ته موږ د هغو ورور صالح ولیږه. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ، له هغه پرته ستاسې هیڅ بل خدای نشته. تاسې ته ستاسې د رب روښانه دلیل راغلی دی. د الله دا اوښه ستاسې لپاره د یوې نښانې په ډول ده. نو هغه پرېږدئ چې د خدای په ځمکه کې وڅري، هغې ته په کوم ناوړه قصد لاس مه وروړئ، که نه نو یو دردناک عذاب به تاسې ونیسي. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هغه وخت در په زړه کړئ چې کله الله د عاد له قوم نه وروسته تاسې د هغوی په ځای کېنولئ او تاسې ته یې په ځمکه کې دا مقام در په برخه کړ چې نن تاسې د هغې په هوارو میدانونو کې لوړې ماڼۍ جوړوئ او د هغې غرونه د کورونو په شکل توږئ. نو د هغه له نعمتونو څخه غافل کېږئ مه او په ځمکه کې فساد مه راوړئ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. د هغه د قوم هغو مشرانو چې تکبر یې غوره کړی وو د ټیټې طبقې هغو خلکو ته چې ایمان یې راوړی وو وویل تاسې په رښتیا سره په دې پوهیږئ چې صالح د خپل رب پیغمبر دی. هغوی ځواب ورکړ په دې کې شک نشته، له کوم پیغام سره چې هغه لیږل شوی دی موږ هغه منو. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. هغو تکبر کوونکو وویل کوم شی چې تاسې منلی دی موږ له هغه نه منکر یو. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. بیا هغوی اوښه ووژله او له پوره سرغړونې سره یې د خپل رب له امر څخه مخالفت وکړ او صالح ته یې وویل چې راوله هغه عذاب چې ته موږ ته د هغه اخطار راکوي که ته په رښتیا سره له پیغمبرانو څخه یې. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال
قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. په پای کې یو لړزونکي آفت هغوی ونیول او هغوی په خپلو کورونو کې پړ مخې نسکور پراته پاتې شول. او صالح علیه السلام دا ویل د هغو له کلو څخه و چې ای زما قومه، ما د خپل رب پیغام تاسې ته ورسو او ما ستاسې ډیره خواخوږي وکړه، خو زه څه وکړم چې تاسې خپل خواخوږي نه خوښوئ؟ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. او لوط موږ د پیغمبر په حیث ولیږي. نو په یاد لره چې کله هغه خپل قوم ته وویل آیا تاسې داسې بې حیا شوي یاست چې هغه شرمناک کار کوئ چې له تاسې نه مخکې په نړۍ کې هیڅ چا نه دی کړی؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. تاسې ښځې پرېږدئ له نارینهو سره خپله غریزه مړوئ. حقیقت دا دی چې تاسې بیخي له حده تېرېدونکي خلک یئ. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. خو د هغه د قوم جواب له دې پرته نو چې دا خلک یعنې لوط او د هغه پیروان له خپلو کلیو نه وباسئ. دوی ډېر ځان پاکوونکي خلک دي. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. په پای کې موږ لوط علیه السلام او د هغه کورنۍ د هغه له مېرمنې څخه پرته چې له شاته پاتې کېدونکو څخه وه روغ رمټ ویستل. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. او پر هغه قوم باندې مو یو د شګو باران وراو، نو وګوره چې د هغو مجرمانو څه عاقبت شو.